نو تاسو نه الټرنیټ یونټ وایي صحیح دی کله چې ګور الټرنیټ یونټ انتخاب کوم دلته ته چې ډسپلی الټرنیټ یونټ ډایمنشن سره الټرنیټ یونټ دی صحیح شو ورته ډسپلی و درته وخایا الټرنیټ یونټ څه معنا یعنی یو خو ما واحد انتخاب کړی دی انچ یا ملي متر یا سانتي متر په صفحې دپاره که نه په دې پرایمري یونټس کې مو دلته خو صرف طریقه انتخاب کړې ده هغه به ملي متر یا سانتي متر انتخاب کړی دی زه غواړم چې دې دپاره یو ضریب هم انتخاب کړم چې بیا هماغه عدد ضرب د هماغه ضریب شي ماته یو بل عدد منځ لاسته راشي لکه مثلا زه ورته وایم چې زه په سانتي متر باندې کار کوم ماته ملي متر مو وښایه یا په انچ باندې کار کوم ملي متر مې راته وښایه صحیح شو که نه نو دې خاطر د الټرنیټ یونټ څخه استفاده کېږي دلته چې یونټ فارمیټ دې لپاره بیا هغه خبرې چې انجینرینګ ارکیټیکټ مهندسي چې کوم طریقه استفاده کوي او دلته څو خانې اشاریه او دلته راته وایي چې ملټیپلایر فار الټرنیټ یونټ د دې یونټ دپاره ته ملټیپلایر ووایي چې د دې ضریب څو وي مثلا هلته واحد زما چې دی انچ دی که نه دلته ماته وایي چې ګورې 15.4 ملي متر دلته انتخاب لیکل شوي دي پکې تیار که نه نو زه ورته وایم چې که زه چاته ولیکم چې 15 انچ نو تاسو نه 15.4 شي چې ملي متر ته واوړي یعنی هلته دی په اندازهګیرۍ کې ماته دوه قیمته وښایي صحیح ګور دلته هم دوه قیمته ښایي یو قیمت دغه یو قیمت دغه ګور دا 1.0 یو 15 دی که زه د 15.4 شي نو دا 15.804 کېږي صحیح شو که نه همداسې دی هر یو یعنې ته چې ورته هر ضریب اوس مثلا هلته انچ دی زه ورته درته په سانتي متر وښایه زه ورته دا سانتي متر 2.5 کېږي که نه 2.15 کېږي صحیح شو نو ګور ورته چې 2.15 نو دا به هر واحد چې دی دا به ضرب جدي کېږي نو ماته معلوم چې دا سانتي متر شو که متر کوئ اشاریه سوی کوي بل واحد ته بل واحد مطلب چې هر ضریب تاسو انتخاب کوئ تاسو کوم اندازه ګذاري کوئ هماغه اندازه ګذاري دغه ضریب به کېږي تاسو به دواړه قیمتونه ښایي هم به اصلي هم به ضریب ورسره صحیح شو نور څه خبره لیکلي راوند ډسټنس ټو راوند اف سیسټم دی څو راوند کې پریفکس افکس نه خبره لیډینګ ټریلینګ مو ویلې دلته بیا په هغې کې وایي لیډینګ داسې چې که زه مثلا لیکم چې 1.0.15 نو په لیډینګ مې چې کله انتخاب کړی نو هلته به لیکلي چې 0.15 صفر به لري او که ټریلینګ انتخاب هم که لیکلي مې چې 1.00 صفرونه به ختمېږي صرف یو به لیکل کېږي صحیح شو صرف دا دوه خبرې بس او لیکلي پلیسمنټ چېرته ځای په ځای کې لیکلي آفټر پرایمري ویلیو د پرایمري یعنې اصلي ویلیو نه پس اصلي ویلیو نه پس ورته نه بیلو دې نه لاندې ولیکل شي صحیح شو دغه الټرنیټ یونټ دې نه لاندې ولیکل شي پوه شئ پرې باندې اور پسې ټولرنس چې کله په ډایمنشن کې وویلې نو دلته به ټولرنس سټایل به ووایي ټولرنس باندې تاسو نه پوهېږئ اوس هم پرې نه پوهېږئ ټولرنس چې دی خپله یو هغه دی یو سیل دی لیبل دی لکه لیبل زه څنګه لګوم هلته هلته سیخ قطرونه د سیخ د شیان دي هلته لیکل کېږي کله زه ډایمنشن ته ورسېږم بیا به دلته ټولرنس سټایل هم ورته وایي پوه شئ په دې باندې دا ډایمنشن سټایل تاسو وویلې صحیح شو ډایمنشن سټایل ختم شو باقي به تاسو ته پلان در کوم پلان به ډرا کوئ او مو تاسو دوی باندې صحیح شو